دند والا څوک دي؟ نو علماء د دې متعلق یو 3 واقعې ذکر کړي. یوه واقعه په مسند احمد کې ده، په ترمذی شریف کې ده، په مسلم شریف کې ده، په نسائی شریف کې ده. یو واقعه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا واقعه په خپل ذکر کوي. رسول الله مبارک دا واقعه په خپل ذکر کوي چې دا څه واقعه وه او دا څه مسله وه. او د پیغمبر علیه السلام نه چې نقل کوي نو یو مشهور صحابي دی حضرت صہیب رضی الله عنه، هغه دا واقع نقل کوي. حضرت صہیب فرمایي وی د دې آیت متعلق چې رسول الله مبارک او فرمایا نو وی فرمایل وری ما درته مخکې وی چې مسلم شریف کې دا واقع شته، مسند احمد کې، ترمذی او نسائی کې شته. یو ظالم بادشاہ تیر شوی، دا بادشاہ د عیسی علیه السلام او د نبی علیه السلام د زمانه په میانس کې تیر شوی دی او دې زمانه ته زمانه د فترت وای، زمانه د جاهلیت وای. پیغمبران قطع شوی، پیغمبر نه راته، عیسی علیه السلام نه پس بل پیغمبر نه راته، د پیغمبرانو تعلیمات ختم شوی او رسول الله مبارک چې د آخر زمانه پیغمبر دی دا غي انتظار کېده. لکه اوس موږ څنګه انتظار کوو چې مهدی به راځي او موږ انتظار کوو چې دجال دی ورپسې عیسی علیه السلام به راځي، دقسې د آخر زمانې د پیغمبر انتظار کېده. نو چې پیغمبر نی او د پیغمبر تعلیمات ختم شي نو جهالت راځي، نو دې ته دور د جاهلیت وای. وحی بند ده، وحی نه راځي، پیغمبر بند، پیغمبر نه راځي او زمانه د جاهلیت شروع ده. نو یو بادشاہ دی، د هغې بادشاہ سره یو جادوګر او کاهنو، او دا چې کوم بادشاہ دی د دې بادشاہ خپل نوم خو جدا دی خو په زونواس یوسف مشهور دی. زونواس دا دی بادشاہ په مشهورو یوسف زونواس او دته به تبع وي ځکه چې دا د یمن په بادشاهانو کې و. د یمن بادشاهانو ته به دوی تبع وي، د هر بادشاه لقب به تبع او د خپل نوم زرعه، زرعه د نومو او تبع لقب او زونواس یوسف باندې دی بشورو. نو د سره یو کاهن او جادوګرو، دی بادشاهانو به دا کاهنان ساتل او جادوګران به ساتل. هغوی به ورته د خوبونو الوی، هغوی به ورته د ستورو الوی، دا نجومیانو چې داسې به کېږي، داسې به کېږي، داسې به کېږي. اوس هم ځای په ځای دا نجومیان شته دی، کاهلان شته او کوډګر شته. دا مشهور د ساحرانو د کوډګرو استاز و امامو او ډېر لوی قابل سړی په دې نجومو کې. نو دغه ساحر کاهن دی بادشاه ته وی یوسف زونواس ته چې زه مرم بوډی او که زه مړ شم نو زما د علم به ما سره قبر ته لاړ شي، بل به څوک داسې نه چې دا علم هغوی بیا پیدا کړي. دا ګورې حضور پاک حضرت صہیب رومي ته دا واقع ذکر کوي، د نبی علیه السلام خپله مبارکه واقع ده. نو چې زه مړ شم دا جادوګر وایي نو دا علم به سره قبر ته لاړ شي، بل به څوک هم نه چې هغه دا علم بیا خلکو ته وښیي او یې زده کړي. نو یو هلک ماله وګوره چې زه هغه ته د خپل علم وښیم، که زه سبا مړ شمه نو چې تا سره زما دا علم پروت دی. خو هلک به داسې ګوره چې هغه کې 2 صفت یو به د هوښیاري قابل وي او دویم به د ښه نسب سره تعلق لري، شریف النسب چې د بهتر نسب سره تعلق لري. نو چې داسې هلک چې هوښیار او قابل چې دا علم ورته وښیم چې دا زده کړی شي او چې د ښه نسب سره تعلقي، نو د ښه نسب والا خلق قدر او عزت کوي، احترام کوي، نو د ده به بیا د دې علم پوره ترویج به وشي. یو عام غریب کور کې یو هلکي علم وکړي او د یو عالم په کور کې یو سړی علم وکړي، د دواړو منځ کې دا خلک په حقیقت کې خو خدای ته چې څوک نږدې دی هغه وي، لیکن خلک بیا د هغه لږ زیات قدر کوي. بادشاه دا خبره خوښه شوه او یو خپل خانداني هلکه ډېر هوښیار او قابل هغه یې وله منتخب کړه چې دا هلک هوښیار هم دی، قابل هم دی او زمونږ خانداني دی، د ښه نسب سره هم تعلق لري. نو ورته وی بچې ته ځه
دی جادوگر لا، دی راهب لا، دی نجومی لا، او دا علم تیز دکا دا لک بتاغ نجومی راهب لا، نجومی کاہن لا، جادوگر کوٹگر لا، او سی تیز دکول دی با روزانه سارتاو مازدیگر مثلا راتبا پا دی لار کی یو عیسائی راهب و داغ عبادت خاناو چې دا لک په دی لار زی د دغه عیسائی راهب د عبادت خانه ولیدا نو ار ناشنا شی سړی له خوان ورکای د ولکه دا جونګله کې څوک اوسېږي نو دی ورننه چې ورغه هغې کې یو بوډا سپینګیری سړی ناست دی او د الله عبادت کوي دغه بوډا عیسائی دی د عیسایانو راهب دی خو سوچه مسلمان دی هغه عیسائی نه دی چې عیسی علیه السلام ته خدای وایي یا د خدای زوی ورته وایي اوس عیسایانو کې اوس هم راهبان شته خو اوسني راهبان په سمه لار نه دي دا ګمراهان دي ولې ځکه عیسی علیه السلام ته څوک دریم خدای وایي څوک ورته د خدای زوی وایي او څوک ورته نفس خدای وایي وی خدای راغلی دی او په ده کې ننوتی دی عیاذا بالله خو هغه راهب نو هغه په انجیل پوره پوی و هغه په عیسی علیه السلام باندې پوره ایمان او عیسی علیه السلام ته د خدای پیغمبر او د خدای بنده وي نو هغه سوچه مسلمان نو دا معشوم دا هلک چې د سره کېناسته نو د هغې عبادت ولا خوند ورکړه نو چې اوس دې لار باندې ځي نو لاول د عیسائی مسلمان د راهب سره ناسته کوي او چې واپس راځي دا هغه جادوګر نه نو بیا د سره ناسته کوي د دا شی خوښ شو خو هغه هم نشي پرېښودی که هغه پرېږدم نو بادشاه به وایي چې ما ته منتخب کړې په ټول رعیت او په ټول قوم کې خرچه در باندې زه کوم په تعلیم خو خرچه هم کېږي ستا مور پلار له ته ګټه کې د هغې تنخوا ستا په ځای زه ورکومه او راهب او پادري مې مجبور کړی چې تا ته دین او علم وښیي خپل نو ته پکې نخرې کې نو بادشاه نه هم یارېده خو چې دی به کله بادشاه ته خاندان ته راته نو هم به لیټ راته ځکه لار کې به هغه عیسائی پادري سره یې وخت اخیسته او که هغه خپل جادوګر استاد له به ته نو هم به لیټ ته نو دلته به ورته دی غوسه شو ته ولې لیټ راځې هلته به ورته هغه غوسه شو چې ولې لیټ راځې نو ده د دې عیسائی راهب سره مشوره وکړه چې کاکاجي زما خو باباجي ستا دا شی ډېر خوښ دی او ستا دا دین مې هم خوښ دی خو چې تا سره یې سارېږم تا نه زده کړه کومه نو چې کور ته ځم نو هلته راته بادشاه قاري او چې پادري له هغه جادوګر له ځم نو هلته هغه قاري چې ناوخته دی کړې نو ده ورته وی بل څه خو نه کېږي یو خو بهانه به درته وښیم چې کله جادوګر له ورشې او درته وایي لیټ رالې وی کور کې لیټ شوم او چې کله بادشاه له واپس لاړ شي او هغه وی لیټ راشي نو ورته جادوګر سره لیټ شوم بل څه علاج خو یې نه کېږي نو دې هلک به دا چل ولکاو دلته دین زده کوي هلته جادو زده کوي دلته ایمان زده کوي هلته نجوم زده کوي دلته د انجیل او د خدای علم زده کوي مسلمانی زده کوي مونږ ورته مسلمانی خو زمونږ د دین نوم دی خو بهر کې دلته مسلمانی زده کوي او هلته جادوګري زده کوي شش و پنج کې د دې غریبم نو یو ځل په لاره را روانو او په لاره یو لوی حیوان دی ځنګلي او لارې بنده کړې شرمخ دی زمری دی هر څه شی چې دی خو نبی علیہ السلام مبارک وته یو دابه یو حیوان ویلی دی یو داسې حیوان دی چې ټوله لارې بنده کړې دی خلق آلته م ولاړ دی او دلته م ولاړ دی او شارع عام کې دی نه څوک په داسې ورتلی شي یریږي او نه څوک په هغې راتلی شي او غزار هم پرې نشي کولی غزار کې خو در پسې حمله کوي چې دا هلک راغی ویې کتل دی خو هم جلوس دی خو هم جلوس دی د دنیا خلق دی هلکه دا څه چل دی دا جي ځنګلي څه شی راغلی دی او په دې لار کې هم لاس دی نه ځان له قول هم نشو کړه قرا باندې حمله نه کي هغه خلک هم غزار نشي کولی که غزار کې په حمله نه کي او په غزار به څنګه وکړي په کاڼي خو شی نه وژنلی کېږي غزار خو په کاڼي ولي که نه نو په کاڼي به ولګي نو زخمي به هم نشي در باندې به راغر وي بیا به څه کوې لوی مصیبت دی دې هلک وی راشه مقراله زم په شش و پنج کې ما چې دا ملا صاحب په حقه دی د عیسائی او که هغه جادوګر په حقه دی
ظاهر کې خوراته دا شیخ ښکاري جادوګر خو مشرک دی کافر دی اخو یو خدای نه مني وی دی خواشه خلق اخوا شو چې خلق اخوا شو نو دی الک دا کاڼی راواغشت او چې کاڼی اوچت کا وی بسم الله او په دې زړه کې څه وی یا الله که دا راهب په حق ای که نه دا عیسائی دا ملا صاحب که دا په حق ای نو خدایا په دې کاڼي دا شی چې ولګي او مړ شي او که دې په حق نی او هغه جادوګر په حق ای نو بیا په خدای مه وجنه اوس به پته ولګي چې کوم یو په حق دی نو دې چې کاڼي څنګه اوچت که الله که دا پادری په حق ای که نه دا راهب نو دا شی مړ کې چې کاڼي اوچت کو کاڼي شغال کو په ټس باندې هغه حیوان په دا سر ولګېد او لته وټکول مردار شو اوس په کاڼي په سر لګېدل هم ګرانه خبره لرې ځای نه ولي نږدې خو نه دی ورسره او بیا د هغه مړه کېدل هم څه وړه خبره نه ده خو بس الله پاک دا کاڼې دا غزمري دپاره داسې که لکه چې په ټوپه کې یو سل ډزولې او بس ساتې وخېږي په دې زمرو خلک په ټوپه کې هم ډزې کوي او مرې نه راغورځېږي نه دې کې دومره وازګې مازګې وي هغه لته وټکولې او بس مړ شو او ټولو خلکو ته لاره ازاده شوه او خلکو خو دې نه نه دي خبر چې دا هلک د دې ملا صاحب نه څه دین زده کړی دی انجیل شریف یې زده کړی دی د مسلماني زده کړې ده نو خلکو چغې کړې غلام جادو زده کړی دی هلک هلک جادو زده کړی دی خلک وایي دا بادشاه جادوګر له لېږلی دی هلکه کمال شو جادو یې زده کړه او څه ناڅه کار یې وکړ وګوره که نه جادو وګوره که نه نجوم وګوره کهانت که نه هلک دی او لږې ورځې لاړ او بیا دې دونه شی زده کړه چې دا دې ټولو خلکو ته یې لار وکړو په یو ټس باندې هغه لوی شرمخه او هغه لوی شی هغه مړ کړ نو خبره رو رو خورېدې دې غریب خو غږ نه کوي چې شی یې لوړی دی شی یې لوړی دی دا جادو نه دی وجلی دا نجوم نه دی وجلی دا خو زما رب مړ که الله اکبر او کم رب مې مړ که هغه رب چې هغه په لاره کې هغه پادري د کم رګ عبادت کوي دا خو هغه مړ که خو غږ نه کوي کویم نو جنجال جوړېږي واقعات داسې وشو واقعات چې خلکو وې څه خو زده کړي دي نو چې نن سبا هم چاته پته ولګي چې ده څه زده کړي دي نو بیا د دنیا ورپسې رارماتې څوک به ما دمه چوه څوک یې ساخ کوه څوک یې تعویض کوه دا جنجال جوړ شي دنیا را خطا ده او څوک وایي برګي مرض مې دی هله ما باندې دم واچوه څه خو دې زده کړي مال علاج وکړه هلته بل راځي د هغه سترګې ړندې دي په ما دم واچو چې خدای مې جوړ کړي هلته بل را خطا دی زه خوشحال یم په ما دم واچو چې خدای مې جوړ کړي ما له څه علاج وکړه هلته بل را خطا دی زما خو د جوزام بیماري ده هډوکي مې رجېږي د کونډو دړ مې دی د خلاصو خپو دړ مې دی هله شابه ما له علاج کوه دا هلک هغې راهب سره هغه چې کومې اصل استاد د پادري سره میلو شو وی دغه واقعاتو شو او ورته وی بچې وی زما نه اوچت شوی کله شاګرد د استاد نه اوچت شي کله مرید په مرتبه کې د پیر نه اوچت شي خواري وکړي دی محنت وکړي بچې ما نه اوچت شوی خو یو خبره درته کومه هسې نه جنجال کې مبتلا نشي ازمایش کې مبتلا نشي نو که په ازمایش او جنجال کې کله مبتلا شوې د خدای خاطر وکړه مونږ ونښی ګیرېږي به بیا هغه ته پته و چې بادشاه مشرک دی کافر دی بادشاه خو خدای نه مني سر نه خدای نه مني بادشاه کافر دی او دا سړی خو چې دا غزارې وکړي خو مسلمان دی نو دا جنجال به جوړېږي نو ده ته به چې دا مسلماني درته چا خولی ده نو دی به ما ښایي نو هغه ورته وایي چې ګورې لکه خدای دپاره مونږ ونښی ازمایش مصیبت به راځي خو مونږ ونښی هغې نو استاجي تا ولې ښې کسان ولا راځي او د مناچې یو سلسله روانه شو او د خلکو دا خیال دی چې دغه جادو زده کړی دی ملا صاحب نه خو نه دی خبر چې د هغه نه څه زده کړي دي نو د بادشاه په دربار کې یو اهم سړی په سترګو ړوند و نابینا په دواړو سترګو او سړی اهم سړی هغه د مټه هغه ته چا الوي رو پروپاګاندا او شو چې هغه ته چا الوي نه ولا راغی لاس نیولې چا راوست
الکه زه خبر شوم چې تا علم زده کړی دی نو زما سترګې ړندې دي او په ما دم واچو که خدای مې جوړ کړي خدای نه که زه جوړ شم دم واچو که زه جوړ شم دا هلک ورته وایي چې زه خو جوړول نه کوم او نو جوړول زما کار دی وی دا چا کار دی وی دا د الله یو دم د باندې چوما خو چې کم رب دی جوړ کی پاغه به ایمان راوړي دا اوس چې کم رب دی جوړ کی ایمان به پیراوړي ورونو وی چې بالکل به په ایمان راوړو خامخا چې زه جوړېږم او زه په دنیا اینم زه په دا رنګونه اینم دا رنګونه چې دا شین دی او دا سور دی او دا سپین دی بشیر جان ته مې لکه ته چې ړوند دی ستا پړه کې سار مان دی بشیر جان وایي چې د یو ارمان خو شته هغه شته خو دا بوډا دی هغې نه ووته نو ما وی چې پس دې پړه ارمان دی یاره وی چې دا شین رنګ به څنګه یو دا سور به څنګه او دا سپین به څنګه یو دا تور به څنګه واقعي ما وی دا په لاس خو به نرم او ګرم معلوم کی یخ به معلوم کی اواز خو به په غوږو پېژنې چې دا د پلان کې اواز دی لیکن واقعي دا شکلونه او رنګونه دا په سترګو معلومیږي او سترګې واقعي د خدای نعمت خدای دې په دې خوشحاله شي رسول الله مبارک فرمایي چې د چا نه سترګې والم او دې پې صبر وکړي د دې په عوض کې به جنت ورکوم نو هغه ته وایي چې کوم رب ته سوال وکړم او تا جوړ کړي هغه رب به ومنې اړون وایي بلکل هغه هلک په دې ړون باندې دم واچو یا الله ته خدای جوړ کړې خدای جوړ کړ چې جوړ یې کړ ړون مسلمان شو بادشاہ ته اطلاع ورسېده چې هغه د فلانکي هغه ړون وزیر زوی یا د وزیر رور یا ستا رور د اهم سړی و د بادشاه د خاندان هغه خو جوړ شو ښه تی راوله چې بویه ته وله وی دا چا دا هغه هلک نه زه لږ تېر وتم دا چا جوړ کړې وی دا رب څوک دی زما الله وی خدای خو زیم بادشاه ورته وی وی نه ته هغه رب دی چې زما د سترګو د جوړوالي او د ړوندوالي مالک دی هغه رب دی چې د اسمانونه پیدا کړي دي هغه رب دی چې د ځمکې پیدا کړې ده او هغه رب دی چې د نهرونه او دریابونه پیدا کړي دي هغه جوړ کړی دا معامله د سره چا کړې ده دا راته ووایه وی دا هغه هلک بادشاه فورا اډر وکړه هلک راول چې هلک یې راوسته او ځان ته دا هلک حاضر که دا چې کوم د جادو پسې لیږه او دا هلک نوم عبدالله ابن تامر د پلار نوم یې پتې سره تامر او نوم یې عبدالله ورشه رایولی چې رایوسته ورته یې وی چې ښه بچې جادو دې لکه چې زده کړي ما خو لیږلی وې باباجي نه دې هر څه زده کړل ګوره سړی دې دم کو او جوړ شو چل دې زده کړی دی وی دا خو ما نه دي جوړ کړی دا چا جوړ کړی دی دا رب جوړ کړی دی څه دې ووې او که نه رب جوړ کړی دی وی رب خو دې زیم وی ځه ټیزه نه ته پسې رب یې ته رب نه رب هغه ذات دی چې دا ټول کائنات او ځمکې اسمانونه او تا او ستا پلار یې پیدا کړي بادشاه وی دا ړوند چې جوړ شو دا هم جیل کې واچوي او دا هلک هم جیل کې واچوي او چې کله تحقیق شروع شو انویسټیګیشن چې دا چا دا څیزونه خولی دي نو بیا خو سړی نشي ټینګېدی نو هغه راهب یې وښو پادري یې وښو چې دا خو پلانکي پادري راته راچل خولی دی بادشاه پادري راوسوي دا ټول روانې ستا دی دا جنجال تا جوړ کړه ګرېندې خو ما جادو له لیږه او تعالی کې راټینګ کړه او خپل څیزونه دې ورته وښول نو د پادري متعلق وی اډر وکړه وی دا دې وتړی او اره وله په سر کې دی وی اره کې تر ویښه پورې نو راهب غریب خو یې اره په دا سر باندې ورته اره کېښوده او تر خپو پورې اره که نیمې یو خوا غورځو نیمې بل خوا غورځو د مارونو قسم دی که تاسو نن میډیا وکتله که او بالخصوص دا سوشل میډیا ورته وایي که دا کومه میډیا ورته وایي دا ستاسو فیسبوک میسبوک وایه نو دا یاد نن په برما کې تازه کېږي
دا یاد نن برما کې تازه کېږي چې ما واورېدل چې ګاډي پورې ول یو خپو تړي او بل نو په دامیان دی نیم کې او ټیکټر په د پاسه ګرځي وی تړي د پاسه په ګرځي او پارو باندې راکای او هغه تکلیفونه مسلمان تنن الته ملاويږي چې انسان په حیثیت د انسان داغه برداشت نشي کول مسلمان خو لري لوی خبره نو راهب را وسغله په سر باندې ارکه خو دا هغه په میان دوه ځای او د الک ته وی عبد الله ابن تامر تا وی تام نه پرېدم خو تا سره یو بل چل کوما تا د غرر غلوم چې سم د ډکرې کم او لاندې د غر په ویخ کې به پروت چې د مارغان د غوښې وخوري نو پولیس پوج لیور کوي دی بوزه پلان کې غرتا او چې د غر سوکې ته اوخې جاوي نو دی کور کې لاس په ولو تړي او راویر غړاوي چې خې دا وجود ټوټي شي او دا کانی دا سر او دا مخ وډبای او لاندې دی ویخ لراشي او په دا ویخ کې زخمی پروتي ټوټي او دا مارغان ته دا غوښې وتخته چې دې څنګه براوخه جو د غر سر تا نو ګورا جون د عمر کوم وایو چې د چا په لاس کې دی ها د چا الله لاس کې الله په دې غر یو زلزلہ راوس او داسې جلق پر هغه په غر باندې چې دا الک پکم تیګه ولاړو هغه زینه مونږ لقیدا او چې هغه کم پوج او پولیس پکم وکانو ولاړو هغه ټول لاندې خویدل ټول غر شو دی بچ پاتې شو چې واپس راغی بادشاہ وی څه چلو شو وی دا چلو شو وی خدا اوس پته ولګي دا خو یو اتفاقی زلزلہ وزا ته بچو حمله شو وی دا سیو کې دی بوزه او جمدی جاړي دریاب ته ورغورځي چې دا غوخه مارغانو پولیس ته ورک او پکشته کې کېنه چې خره دریاب منسته شي چې دی رو نخیږي غاړه تا نو ور شغاله کې چې دریاب منته شو الله پاک ټوټه کړه کیشته او چې څومره کیشته غر کا شو چې کم پوج پولیس وسره ټول دریاب ته پرې وتل مړ شو او دې په تخته خدای بچ کا غاړه ته راوس الله مدد کوي دا ګوره منګړت قصه نه ما مخکې حواله درکړه رسول الله مبارک فرمایي صہیب رومی ته نقل کړي او د حدیثو مختلفو کتابونو کې ده چې واپس راغی بادشاہ وی چې نه د پریدم وجدم خو د خامخا الک وی بادشاہ سلامت خپل خلق مو وجنا مانشي وجلې هغه ستا بمري او که خامخا مې وجنه نظرت یو چل خې هغه چلو یو چل در تخیم بس هغه چلو کا وی څه چلو کما وی ما یو اونې توخې جو او مې تړه او یو غشي براواله او پاغي به میولې خو اسنا دا به سره وی چې بسم الله رب هذا الغلام دا خدای په نوم دی ولم کوم خدای یره دی الک رب دی د دې الک چې کوم رب دی نو په هغه نوم دا وشتل کوم نو دا یو علاج شته بل نشته بادشاہ وی راشه دا یو خدای خو چې دا لرکم سړی لرکم یعنی دا اوس یو باندې بدمه چې به مسلمانېږي په بل بدمه چې به مسلمانېږي په بل بدمه چې خلک رنځوران خوري دي دا ټول رنځوران به جوړیږي مسلمانی کې لوی انتشار جوړیږي بادشاہي بارانه لاړ شي اوس خو ما ته خلک خدای وي بیا براته خلک غیام نه چي بیا بس کې نو بادشاہ او چې کلمې ولې نو یو خلک برا غونډه مخلوق بټول راغون کې بادشاہ وی چې دې خبره کې وزن شته مخلوق برا غون کوم نو چې دې ملکم نو خلک به یری د دنیا خلک راغون کړ راشه غا الک وجل کېږي اکم الک چې د بادشاہ خدای نه مانی اکم الک چې ځانتا وای چې د ما رب شته دی او چت کو یوونه پورې وتاړه او بادشاہ غش راواغش په خپل وی ګوره چې وجنه مې کنه وجنه چل خو تعالی په خپل خوله او چې غش راخ کوي بسم الله رب هذا الغلام د ما دې په هغه الله باندې داغه نه مدد غواړم چې کوم د دې الک رب دی او چې غش وښ تاس چې دا غریب په داسنی ولګید هغه ته چل خو په دغه سنه ولګید او چې په سنه ولګید نو سنه باندې چې خو چې غش وردن نشي خو مازغو ته رسیږي نو غریب شهید شو وفات شو خو چې دې شهید شو وفات شو نو خلق ویلکه دا الک خو پرشتیاو دا خو رښتونه دي
او د دې الک رب خو پرشتیا شته نو خلق ټول مسلمانان شو دړادړ په هر محله کې شل مسلمانان په هر کوڅه کې لس مسلمانان په هر محله کې 240 مسلمانان بعد پکې کافر هم پاتې شو خو لګیا د اکثریت مسلمانېږي الک په حقاو جی الک په حقاو دا دی ګوره چې هغه ټکي واغه چې د هغه الله نه مدد غواړم چې د الک رب دی نو دا بادشاہ رب نه دی کنه نو بادشاہ ته چاوي د یو نه یریدې دنیا مسلمانه شو اوس بس کې بادشاہ ظالم بادشاہ اډرو کا پولیس پہنچتا وی په ار کوسه کې خندقو کنه وی پر محله کې خندقو کنه وی نو خندقونه او قانون او چې دا کم مسلمانان دي او د غلام د الګ رب منی نو وتوای ک واپس بل دین ته راضی او دا نوی دین پریدي خو مې وجنه او کنه پریدي نو اور بلکې په خندقونو کې او د الکان پکې ورغورده دا مسلمانان پکې ورغورده اور بلکا اور خندقونه او قانون او خشاکه پکې واچو او خو مضبوط اورونه پکې بند کړل خو مضبوط او دغه مسلمانان یو بیراغشتو په اور کې به غرزاو شل زره مسلمانانه شهیدان کړل دا د یمن د نجران علاقه وا نجران او سعودي حکومت کې دی د نجران نه پورې غاړه یمن دی او هغه زمانہ کې دا نجران دا د یمن سوا د یمن د نجران سوا نو شل زره کسان دا غریبانان شهیدان کړل او چې کوم د په دین باندې نو هغه د په دینو د بادشاہ هغه پرې خو یو کس پکې او دوسی نومو دوس هغه تختید مسلمان او خو تختید باقی یو مسلمان پرې نه خو ټول شهیدان شو یو کس پکې او دوس او تختید شام ته مسلمان نو قیصر روم هغه سره ملاقات وکړ او ورته وی چې دغه سه هغه صحیح عیسایو قیصر روم په دغه وخت کې صحیح عیسایو وته وی چې دغه سه کم خلق رب منه الله منه نو هغه خو هغه زو نواس بادشاہ ملکل ټوله نو هغه وخت کې هغه سوچه مسلمانانو لکه سوچه عیسایان به وته وایو سوچه عیسایانو او قیصر روم می عیسایو نو قیصر روم په برهم شو هغه وی ښا زماره دین خلق ولی شل زره مړ شو نو د حبشه بادشاہ نجاشی به وته وی هغه ته خطو لګو وی فټافټ په نجران باندې حمله وکا او دغه بادشاہ سره د کافرانو مردار کا ختم نو نجاشی بادشاہ لاړ هغه ور باندې حمله وکړه چې حمله وکړه نو چې څومره هغه یوسف زونواس بادشاہ کافر هغه او داغه چې څومره قوم ټولي مردار کړل ټول ختم او دا بادشاہ د پکشته کې و تختید د دریاب کې کشته کې کې ناسو تختید چې و تختید الله هغه په کشته په الاو لیکلو په غوبو کې خدای غرق